رسول الله فرمایي چې رب العالمین نه نمونه دي من احصاها چې دا یاد کړه دخل الجنه د انسان به الله جنت ته داخلي کی دا یادول او به د رب العالمین وختنه ور باندې کول وسیله کې الله له پیش کول دا ګور اسمه څه ډېر لوی نقصان دی اسی اجمالی دومره یاد کړی دي چې د الله نه نمونه دي د الله نمونه ډېر انتهایی زیات صرف د یو روایت کې چې مشکات او ترمذی کې راغلي نه نمونه دي چې دا یاد کړه الله به جنت لبوجي دی او فایده رسول الله ذکر کړه لیکن کله هر مسلمان نه پښتنه وږي چې دینه نه وږي شپې ته معلوم وای اخو به مولا یاد لید د دینه دا خبره معلومه شو چې د اسمن بینه الله سره اسی په شبه باندې نور د اسمن چې ضرورت محسوسيږي او نه داشته چې انسان د شیخنی ضرورت ته لري نو هغه به هر نوم یادوي پاګه باندې الله نه باور نه غواړي الله به دې نمونه کې اسم اعظم د الله دی التعین نه ذکر کړي وجه دا و چې خلک بصیر په مغیون یادوي او نور به بیان یادي او طریقې سره یو عالم لیکي وي ته د الله دا ټول نمونه ځان سره یادو په توجه کې چې کوم یو نوم باندې د زړه ډیر خوږ ورغه بس هم دغه اسم اعظم دی الله نه په دعا وغواړه الله بس ایسه دعا قبول کړي موږ دعا ضرورت نه لرو کوم چیرته لرلې موږ به الله نوم او دغه شان یاد کړي وي او به هغه خوندم ته اخسته او به رب العالمین د شپې په وخت او وخت کې وسیله کې پیش کړي وي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اذا سالتم الله جل الله نه سوال کوئ نو د فردوس سوال ته وکړئ فإنه دا فردوس شری د جنت منزل او اعلی جنت د پاسه د مهربان الله عرش باندې دی او د دینه د ټول جنت نهرونه بیروالي کی د څه بنو چې الله شر د جنت پر سپلوي ځای کې موږ لزیرا کړ نه چې موږ لراکې د فردوس زیرا کړ اوچت همت بسات